تفسیر خازن لیکي چې عمدتاً انسانان درې قسمه دي. یو هغه دي چې هغه د استدلال او د علم څښتنان دي. دوم هغه دي چې د طبیعت طیبه او د عقل سلیمه څښتنان دي. دریم هغه خلق دي چې هغه د جدال او د عناد او د مخاصمت څښتنان دي، له دین او له حق سره مجادله لري او مقابله لري، حتی عناد لري، حسد ورسره لري. دا انسانان په مخ د مځکې چې هغه په مرحله د دعوت د مؤمنانو کې واقع دي، ورته مخامخ دي، نو دا درې طبقې دي. دا تفسیر خازن لیکي. اوله طبقه چې کومه د علم او د استدلال، د علم او د پوهې او د روشنایي څښتنان دي، د هغو په باره کې الله تبارک وتعالی د اوله طریقه د حکمت والا طریقه غوره کړې ده، ښودلې ده چې تاسې راوغواړئ هغه خلق چې هغه پوهه لري، دانش لري، تعلیم لري، یو فکر لري، یو فکر یې زده کړی ده، یو تعلیم یې کړی ده، په یو تعلیم کې مصروف سوي دي، هغه راوبوله په حکمت سره. هغه داسې تعلیم یافته دي خو هغه یو واقعي کلام ته ضرورت لري، داسې کلام چې هغه د حقایقو موضحي او د شبهاتو موزلي او په زړه کې دلنشیني، په زړه باندې خوږ لګي. نو حقایقو په حقایقو باندې بنا خبرې ورته وکړه، مقال ورسره وکړه، راویې واړه. او دومه ډله انسانان چې هغه د طبیعت طیبه او د عقل سلیمه څښتنان دي، د هغو دپاره په موعظه حسنه سره دعوت ده. هغو کې طبیعت سالم، طبیعت طیب طبیعت موجود ده، عقل سلیم موجود ده، فراست موجود ده، پوهه موجوده ده. هغو ته په دې دوه شیانو باندې ترکیز وکړه. د الله د احکاماتو په منلو کې وعدې ورکړه او د الله په نافرماني کې وعیدونه ورته بیان کړه. دا د هغه دپاره مفید ده. نو موعظه حسنه د هغو د دې طبقې انسانانو دپاره ده. او دریمه طبقه انسانان چې هغه د عناد او د جدال وال دي، د هغو په باره کې دا دریمه طریقه وکاروئ چې وجادلهم بالتي هي احسن. مجادله او محاجات او استدلال وایه له دغو انسانانو سره، له دغو مجادلینو سره، له دغو معاندینو مخالفینو سره، بالتي هي احسن، په هغه طریقه چې هغه ډیره حسن او ډیره غوره وي. یعنې مطلب د احسن تفسیر موږ وکړو چې هغه په ډیر رفق او په ډیر لینیت او په ډیره نرمي سره وي. نو الله تبارک وتعالی د لینیت او د نرمي ډیر اهمیت د هغو معاندینو د مجادلینو په باره کې بیان کړی ده، ولې هغه په زړه کې مخکې لا له دین او له حق څخه نفرت لري، له دین څخه لري دي، عناد ورسره لري. نو له هغو سره غلظت او فظاظت هغه مؤثر نه ده په دعوت کې. یو پوښتنه که وسي چې ولې خو الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسې کې د دوی غلظت ومومي او تاسې دوی ته داسې ګزار ورکوي چې فشرد بهم من خلفهم، نو هغه وروستي خلک پې باندې وویروئ. هغه د محاربینو په باره کې ده، هغه د مدعوینو په باب کې نه ده، هغه د هغو کسانو په باب کې ده چې له هغو سره له دعوت خبره اوښتې ده او مرحلې د قتال او د جهاد او د قتال او د ضرب ته رسېدلې ده، د حرب ته رسېدلې. نو د دغو خلقو چې تر مرحلې د حربه پورې لا نه یې رسېدلي، که هر څومره سخت معاند دي، که هر څومره سخت مجادل وي، که هر څومره سخت مخالف وي له اسلام او له حق سره، هغو ته دعوت په لینیت سره ورکوي، فرفق سره یې ورکوي. الله تبارک وتعالی خپلو ډیرو نازولو انبیاو اولو العزم نبیانو ته حضرت موسی علیه السلام، حضرت هارون علیه السلام ته فرمایي اذهبا الی فرعون انه طغى،
لاړ سئ د ما دوستانو، لاړ سئ د ما نبیانو، فرعون ته ورسئ. فقولا له قولا لینا، او خبرې وکئ ورسره، خبرې نرمې، فرقو په نرمي سره، په کنیه سره یې یاد کئ. مفسرین لیکي چې فرعون به په ابوالعباس سره یادېدو، په ابوالولید سره به یادېدو، په ابوالمرث سره به یادېدو. داسې لقبونه یې لرل، کنیه هغه یې لرل، نومونه یې لرل. دا کنیه نومونه د عزت نشانه ده. او که وایي ای فرعون، د فرعون خطاب ورته وکړي، هم د هغه عزت په دې باندې و چې فرعون یو لقب و د پاچاهانو د مصر دپاره. دا فرعون اصلا د ده شخصي ذاتي عالمي نوم نه ده، د هغه لقبي نوم ده. لکه د روم پاچاهانو ته به هرقل ویل کېدو، او د پارس پاچاهانو ته به خسرو ویل کېدو، د چین پاچاهانو ته به خاقان ویل کېدو. نو همدارنګه د فرعون پاچا، د مصر پاچا ته فرعون ویل کېدو. نو وایي که د فرعون خطاب ورته وکړي هم پروا نه لري، خو داسې الفاظ ورته استعمالوي چې هغه په هغه کې د هغه جلب و جذب کېږي، نه د هغه تنفر و نفرت و سړنه. الله پاک ورته وایي چې فقولا له قولا لینا. نو الله چې د هغو نازولو انبیاو په باره کې دا حکم ورته کوي، امر ورته کوي چې هغه د دنیا بدبختترین انسان ته، چې هغه په ټول تاریخ د انسانیت کې تر ده بدبختترین و شقیترین انسان نسته، او ظالمترین و سفاکترین انسان نسته. هغه په باره کې چې الله پاک ورته وایي چې قولا له قولا لینا، نرمې خبرې ورته کوي. نو موږ ته یو درس راکوي چې موږ د دې خپلې زمانې له کفارو سره څرنګه په لینیت او په نرمي او په حکمت باندې خبرې ونه کړو. حتما یې باید وکړو، ځکه موږ که هر څومره پورته سو، هر څومره د عزت و د عظمت څښتن سو، د شان و شوکت څښتن سو، د حضرت موسی علیه السلام حد و د هارون علیه السلام حد ته نه سو رسېدلی. او د نن سبا زمانې کافران که هر څومره بدبخت او بدتره کافران سي، نو د فرعون ځای ته په شقاوت او په بدبختي او په کفر کې نسي رسېدلی. نو الله هغه خپلو خوږو بندګانو ته امر ورکوي او ماموریت ورکوي چې تاسې له دغه شقیب بنده د ما سره، له دا بدبخته بنده سره چې هغه دعوې کوي چې انا ربکم الاعلی، هغه سره په نرمي او په لینیت باندې خبرې کوي. نو په دې درې هغه کې طریقو کې الله پاک موږ ته دا راوښوله چې د انسانانو د تبایع درجه بندي کوي، د هغو تبایعو ته ګورئ. نو دای سره باید دغه علم موجود وي، دغه تجربه سره موجود وي، دغه حقیقت شناسي سره موجود وي چې هغه د هغو هغه حقایق وپېژني. دا د انسان خپل مکلفیت و ماموریت ده. الله تبارک وتعالی په دې باندې ښه علم لري چې څوک قابل د هدایت دي او هدایت قبلوي، او څوک محروم دي چې له هدایته بیا محروم تر پایه پورې پاتې کېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې هغه خو د ما خپل کار ده، هغه خو تر ما پورې تعلق لري. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. بېشک رب د تا ای د ما حبیبه، بېشک رب د تا ای د ما بنده، داعي بنده، هو اعلم، هغه ډېر ښه پوهیږي، بمن ضل عن سبیله، په هغه چا باندې خبر ده او په هغه چا پوهیږي، هغه څوک پیژني چې هغه ډېر ګمراه ده، چې هغه ګمراه ده له لارې د الله څخه. او وهو اعلم بالمهتدین، او هغه ډېر ښه عالم ده، ډېر ښه خبر ده، ډېر ښه پیژني مهتدین هدایت یافتگان. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.